Assalamu alaikum او پخیر راغلی. Once again welcome to the class. Dear students, په نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته د انګلیش هغه سنټنسز درښایم کم چې موږ په خپل روزمره ژوند کې د خفګان په حالات کې ډیر زیات استعمالو. یعنی کله چې موږ خفه یو دا سنټنسز ډیر زیات استعمالو. که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. I feel sad today. زه نن خفه یم. I feel sad today. زه نن خفه یم. که تاسو چاته وایئ چې زه نن خفه یم نو په انګلیش کې به تاسو داسې وایئ I feel sad today. زه نن خفه یم. He is sad today. هغه نن خفه دی. He is sad today. هغه نن خفه دی. د هلک دپاره موږ وایو She is sad today. هغه نن خفه ده. She is sad today. هغه نن خفه ده. د جینۍ دپاره she د هلک دپاره he. We are sad today. موږ نن خفه یو. We are sad today. مونږ نن خفه یو. که تاسو وایئ چې مونږه نو بیا به وی استعمالوئ. They are sad today. هغو نن خفه دي. They are sad today. Why are you sad today? ته نن ولې خفه یې؟ ته د چا نه تپوس کې که نه چې ته نن ولې خفه یې په انګلیش کې به داسې کې چې Why are you sad today? یار ته نن ولې خفه یې؟ څه مسله ده ماته ووایه. Why are you sad today? Sadness is a part of life. غم د ژوند یوه برخه ده، یوه حصه ده. Sadness is a part of life. غم د ژوند یوه برخه ده. کله چې ژوند وي نو غم به هم راځي او خوشحالي به هم راځي. Sadness is a part of life. I write poems about sadness. زه د غم په باره کې شعرونه لیکم. کله چې څوک ډېر زیات خفه وي که نه نو د خفګان هغه شعرونه لیک که تاسو خیال کړئ نو هغه داسې به په انګلیش کې وایي I write poems about sadness. A قرآن مجید can comfort a sad soul. قرآن مجید خفه زړه ته آرام ورکوي. A قرآن مجید can comfort a sad soul. قرآن مجید خفه زړه ته آرام ورکوي. تاسو چې کله هم خفه قرآن مجید ولئ نو تاسو به خفګان نه ختمیږي به یو. Sleep can bring relief from sadness. خوب د خفګان نه آرام راوړي. کله چې تاسو هم ډېر خفه نو تاسو لږ شانتې آرام کوئ تاسو ته به سکون میلاویږي. Sleep can bring relief from sadness. Tears fall when I am feeling down. اوښکې بهیږي کله چې زه خفګان محسوس کوم. Tears fall when I am feeling down. اوښکې بهیږي کله چې زه خپل خفګان محسوس کوم. تاسو ګورئ که نه څوک چې خفه وي نو د هغه د سترګو نه اوښکې ډېرې بهیږي. Her sad eyes tell a story. د هغې غمجنې سترګې قصه کوي. Her sad eyes tell a story. د هغې غمجنې سترګې قصه کوي چې مطلب آیا نن څه واقعه شوې ده ځکه هغه جنۍ خفه ده. I sense your sadness. زه ستاسو غم محسوسوم. I sense your sadness. زه ستاسو غم محسوسوم چې تاسو نن ډېر زیات خفه یې څه واقعه شوې ده نو پلیز دا زما سره شیر کا. I sense your sadness. A sad movie made her cry. یو غمجن فلم هغه جړی. A sad movie made her cry. یو غمجن فلم هغه خپي. هغه جړی هغه خپه کوي. هر چې دی دا د جنۍ دپاره استعمالیږي. The sad music make me cry. د خفګان موسیقي یا ګانې سندرې ما جړی. The sad music make me cry. د خفګان موسیقي یا سندرې ما جړی. پوه شوئ که نه؟ Life has its sad moments. ژوند خپلې غمجنې لمحې لري. په ژوند کې خفګان راځي. په ژوند کې خامخا خفګان راځي. یوازې خوشحالي نه وي ښه. Life has its sad moments. ژوند خپلې غمجنې لمحې لري. His words made her sad. د هغه خبرې هغه خفه کوي. کله چې هلک هم چې جنۍ ته سپکې وایي یا ورته څه بدې ردې وایي نو هغه جنۍ چې را خفه کېږي نو تاسو به داسې وایئ His words made her sad. They share a sad history. دوی یو غمجن تاریخ شیر کوي. They share a sad history. دوی یو غمجن تاریخ شیر کوي چې زما سره په ژوند کې هم داسې واقعې شوي دي نو هغه هم داسې په انګلیش کې ویلی کېږي. I'm crying. زه جاړم. I'm crying. زه جاړم. که تاسو چاته وایئ چې زه جاړم نو تاسو به وایئ چې I'm crying. زه جاړم. یا که تاسو وایئ چې ماشوم جاړي تاسو به وایئ چې baby crying. ماشومه جاړي یا ماشوم جاړي. Flowers can brighten a sad day. ګلونه یو غمجنه ورځ رڼا کوي. Flowers can brighten a sad day. ګلونه یو غمجنه ورځ رڼا کوي. که نه تاسو خیال کړی چې کله ګلونه راشي نو غمجن وخت چې ختم شي
sleep can bring relief from sadness. خوب د خفګان نه آرام راوړي. تاسو ته ما وویل که نه تاسو چې کله هم خفه نو تاسو چې دی آرام کوئ تاسو چې دی هغه خفګان به یو ختمیږي. Tears fall when I am feeling down. اوښکې بهیږي کله چې زه خفګان محسوسوم. یعنی کله چې زه ډېر زیات خفه یم که نه زما په سترګو کې اوښکې راځي نو تاسو په انګلیش کې داسې وایئ Tears fall when I am feeling down. Don't be sad. خفه کېږه مه. په ژوند کې هر نمونه حالات راځي ته به د هغې مقابله کې Don't be sad. خفه کېږه مه. حوصله وکړه د دې حالاتو سره مقابله وکړه چې مخکې لاړ شي. ډیر سټوډنټس که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ. زما د سپورټ دپاره زه به کوشش کوم چې تاسو له د دې نه هم بهترین کورس راوړم او په ښه طریقه یې درته وښیم. Thanks for watching the video.